دور است. دور نان از ساخت وطن است. دا پیش وختونه دي. کوم وختونه دي؟ پیش وختونه دي. مخکې نه و زیات شوی. د دې علت څه بولې دغه زیاتوالی؟ خو دا طبیعي دي. دا طبیعي دي. نیکلي کې واچوې زنګ وایي. په مزاري جارو مشهوره ده خو اوس یې سرحد تر امریکا او اروپا رسېدلی دی. په امریکا زه شینکه احمدي یم، یو ځل بیا د کابل ښار یوې بلې څنډې ته راوتلی یم. نن هغه وطني شیان چې په ښای کارول زیات وو، مګر اوس به وپوښتو له خلکو څخه چې کاروبار یې څه ډول دی، استفاده یې څه ډول ده. اوسني عصر کې د لوازمو او اسبابو په برخه کې خورا پرمختګ راغلی دی، مګر دغه شیان چې کله خلک ګوري، دغه زاړه او وطني رنګونه خلک ګوري، د پخوانیو ارمان او دغه اسباب تر اوسنیو ښه او له خاطرو ډک بولي. څو ډوله شکرونه لرو موږ په اوم کې؟ یو 15 قسمه. 15 قسمه شکرونه لرو. هغه د ټولو قیمتترین شکور چې دی هېوادوال همکاران به دغه تصویر واخلي. دا دی که نه؟ دا دی. د دې قیمت څو افغانۍ دی؟ د دې 950. دا خو سرپټي دي، د سرپټي شکرونه ویل کېږي. دا فکر کوم اوس راوتلي دي. دا خوستي دي. دا خوستي دي. دا کوم شکرونه دي؟ دغه پاکستاني دي. د پاکستاني بیه څه ډول دی؟ 100 روپۍ. د پاکستاني 100 دي، د وطني 200. وطني بیا نه، هغه خو بیا سرپورداره دي. دغه دا بیا وطني. دا 1.5 دا 1.5 دی. په دغه کې اوړه همدغسې تر هغه پورې رسي ته ننوایي پکې که نه؟ او په دې کې بیا غالۍ کې وي. غالۍ هم پکې کوي. بل دا چې په دغه کې اوسنیو ودونو کې ډېر استفاده ترې کېږي. هغه دا زري دي. کوم دي؟ دا زري دي. هغه د دې خاطر د دې لپاره جوړ شوي، د ودونو لپاره. ودونو لپاره دغه جوړ شي. خارج ته خلک وړي کوم څوک چې راشي؟ خارج ته اکثره دغه وړي او واړه وړي. واړه په دوکان کې وګورو. خارج څه رقم وړي؟ یو وړي، دوه وړي، که همداسې د تجارت لپاره وړي؟
نه ډېر وړي تجارت ته خو یې نه وړي اکثره خو بیا هم کېدای شي وخت زمان سره دا بیا خارج ته وړي دا وړه وړه دا واړه واړه مې دوی څه وایي دا وړه ولې موږ مثلا دوی غټ ولې نه وړي دې علت د دې خو وزن هم کم ده مصرف هم کم پرې راځي او کیفیت هم ښه ده یو شکر څومره وخت دوام وکړي دا ډېر وخت کار کوي دا 10-12 کاله دوام کوي تاسو څومره وخت کې دغه د ښکارونو کاروبار کوي یو 15-14 کاله به کوي 14 کاله د دې ښکارو جالبه خاطره درته معلومي سره شته ده چې مثلا یو جالبه خاطره شي وي یو جالبه څه شي جالبه خاطره خو بس نه ولا خاص جالبه نشته خو خلک ډېر استفاده کوي اوس هم پروش زیاته او پروش زیاته مخکې نه و زیات شوی د دې علت څه بولې دغه زیاتوالی خو دا طبیعي دي دا طبیعي دي نیکلي کې واچې زنګ وایي یا مثال هغې کېږي دې کې نرمه ډوډۍ اوس هغه نرمه ساتي پلاستیکي کې بوی کوي دې کې بوی نه کوي ښکارونو بېلابېل ښکلي ښکلي تصویرونه مو وکتل هیله لرم چې د خوښې واړه په مو ګرځېدلې وي خو کیسه همدلته پای ته نه رسېږي زه ځم له هغو هېوادوالو سره خبرې اترې کوم چې په دغه ښکارونو کې تر نانوایۍ ډوډۍ وړې ده البته هغه ځغالۍ پکې وړې ده او ډوډۍ یې راوړې ده د هغوی پخواني احساسات پخوانی خاطرې بیا را ژوندي کومه تاسو له موږ سره ملتیا وکړئ زه یو واقع درته ښکاره کومه چې څه نظر ورکوې ښه دې ته موږ په خپله لهجه باندې شکر ورته وایو دا ډېر پخوانی دود او رواج دی د پښتنو په افغانستان کې چې په کنکیتوب کې به موږ په دې کې دغه څوک چې په کابل کې اوسېږي اطرافو کې خاطر دا استفاده نه کېږي خو کابل کې به دلته به وړه مړه به موږ نانبایي یا داشته کې وړل چې په اولو وختو کې به دلته داشونه وو یا نانبایي شوې د دې نه ښې خاطرې لرو کوم وخت داسې شوي دي چې نوي دي وړې پلار لات درکړی نه نه د هغو نه د لات هغه خو نه وه هغه خو وظیفه وه کنکیتوب وه خپله وظیفه به مو پېژندله په خپل وخت ټایم به مو وړل خو کله کله به داسې وو چې راباندې درانه به وو که میوه به رسکو لیدلې وه دغه خاطرې به وې زغاله به لوېدله که ډوډۍ زغاله به لوېدلې وه رسکو ډوډۍ نه لوېده زغاله به رسکو خطا وتلې وه سخت وخت د کوم وخت وه دغه سهار وخته به ډېر دا سهار وخته به چې راجي کلو چې نوکري ده کوم د سهار کې په هغه کې کوم میوه به لوېدلې وه هغو ته به مو کتل نه وو دغه وخت خو داسې وخت غضب را وختلو چې کور ته به رالو دا خو نه دا نه وي یا لاس ته نه وي دا یوه څنګه کمه شوه لوېدلې خو چې چېرته لوېدلې ده دا خو ډېر پخوانی شی دي ډېر ښه شي ته مې اشاره وکړه علي احمد زه تا ته یو عکس ښکاره کومه بیا فکر ورباندې وکړه چې کوم یادونه در په یادېږي زما ټلیفون څه شو ښه دغه پېښ وختونه دي کوم وختونه دي پېښ وختونه دي راشه راشه ایسته کوي ولې څه در په یاد شو کوم وخت به دې ویل نه وي خوړي دې له امله نه دا وختونه چې موږ نانوایي ته ډوډۍ وړله مور پلار په زور راباندې وړله بس نو دا وختونه ډېر وختونه مخکې دی کوم وخت دې وړل سهار نه مازدیګره کله سهار وخته کله سهار مازدیګر ماښام داسې وختو کې کوم وخت کې به ویل در کول چې وبه ته غورځوله که به دې یې نه وړله کله به نه وړله کله به چې چېرته به داسې کو نیول کېږي داسې به کور ته راته ډوډۍ انسان یې جوړه کړې ده ښه خرابه کړې به نانواره پړه به پر تاسو وه یو وخت راسته چپاس وه چېرته هلته د کلاکاشي په کوڅه کې څه رقم درنه ولوېده ورسام یې اخیستې شام شکات څه راسته چپاس وله وه دغه زغالې چاپه شولې که پخه ډوډۍ یا پخه ډوډۍ کور دې څه ځواب ورکړل کور دې څه ځواب ورکړ کور ته مې وویل چې راسته چپاس وله هغه یې پروا نه کوي ښه ځه چې قتلات یې نه وي درکړی یا کوم لاته نه دی راکړی ښه ځه چېرته ځې په خیر اوس ځم کور خواته ځه نو ښه وخت ته غواړم
هغه د خینې او د نوروزۍ او کوم چې په واده په مراسم کې استفاده کړي خو به بل د نظر دغه د ډوډۍ څخه رنګ هم جدا دی او رنګ جدا هغه زری دي دازي ساده دي او دازي دا چې ساده دي هغه زری دي هغه له ګلدار دي د کوم پروش به ډیر ښه دی د ګلدار به پروش زیات هغه ولې ډېر خلک خوښوي هغه دا راګور نن سبا هغه ډیزاین ده ځکه چې نن سبا خو هغه ډیزاین د وړي دغه لپاره اختر سي زیات فروش لري دي سي پر نوزاد لپاره پکې ګلان مزاری جارو مشهوره ده خو اوس سرحد تر امریکا او اروپا رسیدلی دی په امریکا او اروپا کې د دې جارو قیمت له 100 تر 1500 ډالرو پورې دی دلته به په بیه باندې خبرې اترې وکړو درستی کاکا شکر فضل خدا این جاروی مزاری است چه رقم است فروشش چه رقم است فروشش دیگه 70 روپه 80 روپه هر رقم است دیگه چند نوع است جاروی مزاری کاکا 3-4 رقم است یک خورده دو نام داره چه رقم است خورده است کلان است و رقم است نامش فرق داره یا نامش فرق داره چه فرق داره مثلا اگر چند تا بگیری این بافتگی است یک رقم ناباف است یک رقمش است خورده است یک رقمش است خورد بیخی است این باز کدام مردم زیاد میگیره کاکا این کل مردم میگیرد از پلاستیکی که چی از پلاستیکی که این خوبی شد با خارج دیگه چیزا میبره در خارج میبرن ها دیگه توفه باره میبرن اینجا قیمتش $10 تا $15 میرسه قیمتش یک جارو دیگه 80 روپه 70 روپه این قد مزار از مزار است یا دیگه جایم داره این جارو؟ نه از مزار است این یا از خوست است اینی از خوست است؟ این باز چی رقم است کاکا؟ این باز کدام مردم زیاد استفاده میکنه؟ این زیاد کلان هم است؟ زیاد کلان هم است برای خواه اولی میگیرن یکان مؤسسه میبره دیگه بخانگی نیست مثلا که کتر جارو بکنه؟ بخانه میشه برای خولیش میشه این از چی جور میشه این مواد چیست؟ این مواد چیز است دیگه این نمیشه بوریا جاروی به نام جاروی مزاری آف میشه از مزار است؟ بله چطور است قیمتایش؟ خوبش است دانه 80 روپه آخرش 70 روپه یک دانهشه؟ ثابت که تاجیکستان میره و ما نمیرسیم بسیار قیمت بود یک جارو 100 1.5 روپه خریدیم حالا از روزش که شکر امارات اسلامی آمدن این میوه را میمانه جای بره صادرات وطن ما و خود ما فروخته شود خب چرا خود ما ازش استفاده نکنیم که دیگه کشورها استفاده کنن خب اگر به نرخ صحیح این حال میوه پریمان است مثلا نه امارات اسلامی نوی بسیار کار خوب است یک غریب سابق خورده نمیتونست میوه یک جارو خریده نمیتونست کلش تاجرها میبردن خارج مردم بیچاره هیچ چیز خریده نمیتونست تازه به فضل خداوند جارو میوه تمام خوردنی ها ارزان مردم میتونه استفاده کنه دیگه چی داری؟ شکر چیز داری؟ دیگه شکر داره میره دیگه نان داره میره تو بی شکر بی کوکو ببخشی کدام شکر داره دیگه سر بالاش مشکل نداره این مولا دیگه این شکر دیگه این شکر است شکر نان است ساخت وطن است خب 150 افغانی قیمتش است این شکر همه کلش ساخت وطن است این کجا جور میشه شکر کوکا؟ یا کلش در ننگرهار جور میشه ولایت ننگرهار همیشه بار در خوست کدام تا جور میشه؟ در خوست اینی تنها این دیگاه جور میشه دیگاه کلان این دیگاه باز چی استفاده داره؟ به خاطر نان خشک از بسیار خوب نگاه داشت است نان خشک خوبش نگاه میکنه سبوس هم میزنه قاقنه فرض مثال نان در دیگه پلاستیکی بونی یک دو سه روز بعد رو پوپنک میزنه بازدهی نمیزنه پوپنک نان خوبش نگاه میکنه دیگه چی پایده داره؟ تولیدات وطن خود ماست
دیگه به میوه خشک هم به درد میخوره، پسته خسته بادام ده برید مردم بانه اینی گپا. مشتریاش چی رقم است؟ کدام چیز زیاد فروخته میشه؟ کل چیز فروخته میشه، یک برابر فروخته میشه، میخره مردم. ارزان است که مردم بخره. ما که میبینیم شکر چند دانه است، چند نوع است. یک تا سر سرش پوت میشه دیگه نداره. کدام قیمت است باز؟ اینمی وطنی ها زیاد فروش داره، ساخت ننگرار کسی نمی دیگه کوی خور. خب کلانه که مردم نمیخره. قیمتی چند است؟ یا 2,500 300. خب 2,500 300 افغانی. این مردم به خارج میبره نمیبره؟ بعضی ها میبره. چی رقم میبره؟ یک تا میبره، دو تا میبره؟ قواز نداره که در طیاران ببره، پروا نداره، خودمو خارج هم به درد میخوره. یک کلچه نان خشک در بینش نگاه میتونه یک چند روز. درنو هیوادوالو ډېره زیاته مننه چې زموږ د ښکارونو او جاروګانو خپرونه مو راسره وکتله. هیله لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي، پخواني یادونه پخواني خاطرات مو بېرته راتازه شوي وي. تر یوې بلې خپرونې مو په پاک راز